د تاریخ بیرحمه او سخت زړی واکمن. د اسیا دښتو بیا هیڅ کله د تیمور په څیر خړ او داړونکی لیوه ونه لیده او نه به یې له دې وروسته وویني. تیمور د اوسني ازبکستان د کاش یا اوسني شهرسبز په نوم په یوه کلي کې په یوه متوسطه ترک کورنۍ کې وزیږید. امپراتوري یې جوړه کړه. یوه داسې امپراتوري چې له چین څخه تر مدیترانې سواحلو او له هنده تر مسکو پورې ادامه درلوده. تیمور خپل ځان ته د ستورو د سرنوشت ټاکونکي امپراتور لقب ورکاوه. جالبه خو دا چې وایي هغه به د خپلو زرګونو سرتیرو ټول هغه لیکونه چې ده ته به راتلل لوستل او ټول یې یادول او هیڅ یو یې هم له یاده نه ووت. هغه په دواړو لاسونو تورې وهلې او په دواړو لاسونو یې لیکل کولی شول. ځینې تیمور ته د خپلې زمانې د دریو نظامي نوابغو له ډلې د یوه په سترګه ګوري. ځینې ستایي او درناوی ورته لري، خو ډیر بیا داسې دي چې نفرت ترې لري او د یو ظالم او جابر واکمن په نوم یې پیژني. ولې هغه کارونه چې تیمور ترسره کړي دي د یو معمولي انسان چارې نه دي، بلکې دا د هغه پر ځیرکتیا او غیر معمولي توب دلالت کوي چې له هیڅ څخه یې ډیر څه ترلاسه کړي دي. مخکې تر دې چې نوره ویډیو سره وګورو، هیله لرم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د زنګولي تڼۍ هم کېکاږئ ترڅو دې ته ورته نورې معلوماتي جالبې او په زړه پورې ویډیوګانې تر نورو مخکې تاسو ته در ورسیږي. زموږ د ملاتړ په موخه ویډیو لایک کړئ او په کمنټ کې خپل نظر راسره شریک کړئ. ګوډ تیمور په خپله 15 کلنه ماجراجویي کې 17 میلیونه خلک قتل عام کړل. د هغه ټول عمر له جنجالونو او جګړو سره تیر شو. تیمور په 1446 کال کې د برلاسیانو په یوه کورنۍ کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. هغه د تیراغای او تګینه خاتون زوی و. تغلق تیمور خان چې د جوختای خانی یو پاچا و، په 1460 میلادي کال کې د مرکزي اسیا زیاتره برخې بیرته تر خپل واک لاندې راوستې وې. هغه تیمور ته په اوسني بلخ کې یوه څوکۍ ورکړه، خو وروسته یې ځینې نور کسان د تیمور پر ضد راوپارول. کله چې تغلق تیمور خان د تیمور د وژلو حکم وکړ، تیمور له خپلې ښځې اولجای ترکان او نږدې ملګري امیر حسین سره وتښتېد. ویل کېږي چې هغه څه موده په بلخ، کندهار او هرات کې پټ و، خو وروسته یې دښتو ته مخه کړه او په دښتو کې یې په غلا او رهزنۍ پیل وکړ. هغه یوه موده د مزدور په توګه کار وکړ. یو څه وخت اسیر و او د 2 میاشتو په اندازه یې په یو داسې زندان کې د بند دوره تېره کړه چې یاد زندان د میاشو او نورو حشرو پر انبار مشهور و. د دې لوړو ژورو پر مهال تیمور په یو لاس او پښه زخمی شو او په ګوډ تیمور یې شهرت وموند. تیمور د زخمونو تر ښه کېدو وروسته له امیر حسین سره بیرته ماوراء نهر ته وګرځېد، خو دا ځل د شهرت او د ماوراء نهر د تصرف په موخه. هغه د خپلې ځیرکتیا او د جګړې د خاص هنر په مرسته وکولی شول چې په ډیریو جګړو کې پر خپلو رقیبانو باندې غالب شي. د تیمور د یو شمېر لومړنیو جګړو بیلګې: تیمور په یوه جګړه کې خپلو جنګیالیو ته امر وکړ چې د دښمن ته نږدې غونډیو کې اور بل کړي. جنګیالیو هماغسې وکړل او دښمن یې فکر وکړ چې له 4 خواو محاصره شوي دي. په یو بله جګړه کې چې د خپلو جنګیالیو کم شمېر ته وکتل، نو یې خپلو جنګیالیو ته وویل چې د خپلو ډالونو په مخ کې دي د ونې اوږدې لښتې وټومبي. جنګیالي حیران شول، خو دا چې د ده له حکمه یې سرغړونه نه شوه کولی، نو هماغسې یې وکړل. کله چې د دښمن پر لښکرو یرغل ورور، نو آسونه یې تیز کړل او دښمن چې د تیمور د جنګیالیو پر لور وکتل چې یوه لویه دوړه یې جوړه کړې وه، نو فکر یې وکړ چې له یو بې پایه لښکر سره مخ کېږي. نو یې سیمې پرېښودې او د تیمور جنګیالیو وکولی شوی چې یوازې په همدې تکتیک څو مهم ښارونه تر خپلې کلابندۍ لاندې راولي. په دې زمانه کې تیمور نشو کولی چې ځان ته د خان خطاب وکړي، ځکه چې په هغې زمانه کې یوازې د چنګیز خان کورنۍ کولی شوی چې په خپلو نومونو پورې د خان وروستاړی وکاروي. نو همدا لامل و چې تیمور ځان ته د امیر لقب ورکړ.
د چنګیز خان یو لمسی چې کوکیلا خان نومیده تل به له تیمور سره و او وروسته تر دې چې د تیمور بریالي یرغلونه پیل شول نو کوکیلا خان یې هم درناوي ته لاس په سینه ودرېده او په هره جګړه کې به یې ترې پراخ ملاتړ کاوه. د تیمور د بریا یو راز دا و چې هغه د دې سربیره چې یو تکړه رهبر و ډیر چالاک و او په سیاسي مواردو کې له ډیرې هوښیارۍ او چلا او فریب څخه هم کار اخیست. هغه د خپل ځان لپاره د جاسوسانو یو ډیره پیاوړې ډله جوړه کړې وه او هر ځل چې به یې پر کوم ځای برید کول نو مخکې له مخکې به یې د هغه ځای په اړه کره معلومات لاسته راوړل. مثلا د هغه هیواد یا سیمې د خلکو ترمنځ به یې د اختلافاتو سیاسي او نظامی وضعیت په اړه پوره معلومات راغونډول او بیا به یې د هغو معلوماتو تر تحلیل او تجزیې وروسته د خپل برید پلان هم هغه وخت له جنګیالیو سره شریکول چې کله به د دښمن سومیترۍ ته ورسید. د تیمور د بریا یو بل راز د رعب او وحشت خپرول و. ډیری ښارونه او سیمې به چې کله په دې پوه شول چې تیمور یې پر وړاندې د برید پلان لري نو پرته له دې چې مقاومت وکړي تسلیمېدل به او سیمې به یې په خپله خوښه تیمور ته سپارلې. ښایي پوښتنه در سره پیدا شي چې دا رعب او وحشت یې څنګه کول؟ نو ځواب دا دی چې مثلا هغه چې کله پر هندوستان برید وکړ په یوه ورځ یې له 100,000 عام وګړو سرونه پرې کړل. کله چې تیمور د هند پلازمینې دهلي ته ورسید نو د هند ځواکونو چې 100 پیلان یې درلودل ډاډه و چې د تیمور له لښکر سره کولی شي مقابله وکړي خو تیمور له پیلانو سره د مبارزې لپاره هم له عجیب تکتیک نه کار واخیست. هغه 100 اوښان یو پر بل وتړل او هغوی ته یې اور ورته کړ او بیا یې د هندي لښکر د پیلانو مخې ته واچول. پیلان چې سخت ویرېدلی و نو خپلو سپرو یې مخ راوګرځاوه. منډې یې کړې او ټول سپاره یې ځای پر ځای وغورځول او په همدې توګه یې ټول سپاره د تیمور عسکرو ته په ډالۍ کې ورکړل. هغه هندي پوځیان چې د تیمور د لښکر په وړاندې تسلیم نه شول تیمور یې سرونه پرې کړل او په ډیلي کې یو پر بل انبار کړل او کله چې د تیمور د دې وحشت کیسه نورو ښارونو ته ورسېده خلک د تیمور تر سخت وحشت لاندې راغلل او پرته له مقاومت څخه یې سیمې تیمور ته پرېښودې. هغه له هند څخه ټول یهودیان پسې واخیستل او اجازه یې ورنه کړه چې دا دین په هند کې پراخ شي. تیمور له سر پرې کولو سره سخت علاقه درلوده. د هغه پر وړاندې چې به هر چا مقاومت وکړ او بیا به د ده د لښکرو لاسته ورغلل نو تیمور به خپلو جنګیالیو ته ویل چې هر یو د دوه سرونه پرې کړي او هر یو د په خپل نوبت د ده دربار ته ورشي او دا سرونه د په خپل نوم ثبت کړي. کله به چې کوم جنګیالي دا کار ونه کړ نو په خپله ده یې سر غوساوه. په همدې خاطر به یو شمیر هغو چې دا کار نه کول له خپل ملګري څخه به یې په پیسو سرونه اخیستل او دا سرونه به یې تیمور ته وروړل او په خپل نوم به یې ثبتول. له دې سرونو څخه به بیا تیمور د ښار په تر ټولو لوړ او داسې سیمه کې چې ډیر دید به یې درلود یو برج جوړول. له دې ټولو سره ګوډ تیمور یوازې یو بربر او وحشي نه و بلکې هغه له آبادۍ او رغونې سره هم ډیره علاقه لرله. هغه کارونه چې تیمور تر سره کول د چنګیز خان له قوانینو سره ډیر مطابقت لره. د تیمور هدف یوازې د یوې امپراتورۍ رامنځته کول نه و بلکې هغه غوښتل چې پر ټوله نړۍ واکمني وکړي. لکه څنګه مو چې مخکې وویل تیمور خپل ځان ته د ستورو د سرنوشت ټاکونکي لقب ورکاوه. د هغه باور دا و چې لکه څنګه چې ټوله نړۍ یو خدای اداره کوي نو پر ځمکه هم باید یو کس واکمني وکړي او هغه دا کار ممکن باله خو بې خبر له دې چې یوه ورځ به دا خوب خاورو ته وړي. تیمور د جګړې د هنر ترڅنګ د خپلو دښمنانو ترمنځ د نزاع او کشمکشونو د ایجادولو ځانګړی هنر هم درلود. د وخت یو شمیر ترکی شاهزادګانو په خپله خوښه ځانونه تیمور ته تسلیم کړل خو ځینو خپل ژوند له لاسه ورکړ او ځینو بیا تر هغه وخته مقاومت وکړ چې ووژل شول. یوازینی لښکر د عثمانیانو و چې له تیمور سره مقاومت وکړ. تیمور په خپل لاس لیکلي یادښت کې د عثماني لښکر شمیر او یا زره ښیي خو یو شمیر نور مورخین بیا دا شمیر له 40 تر 50,000 پورې یادوي. د تیمور لښکر بیا له تورو تاتاریانو، قفچاق ترکانو، مغول نښه او ترکمن سپرو څخه تشکیل شوی و. د هغه په لښکر کې 15 هغه فیلان هم و چې له هندي لښکر څخه یې نیولي و.
اوس نو هغه وخت را رسیږي چې دا ستر قوتونه د یو بل پر وړاندې خپل زور وازمایي. عثماني لښکر هم تر نه چندان ډیر مقاومت وروسته له جګړې ستړي شو او د تیمور پر وړاندې خپله ماتې ومنله. د جګړې پر مهال د عثماني لښکر ډیری جنګیالیان د تیمور له لښکر سره یو ځای شول. ډیر شمیر ووژل شول خو یوازې رومي او یانیچري سرتیري و چې تر وروستۍ ساه د سلطان بایزید ترڅنګ د تیموري لښکر پر وړاندې مقاومت وکړ او په اخیره کې سلطان بایزید د جګړې میدان په 14 کیلومترۍ کې د تیمور د لښکرو تر کلابندۍ وروسته اسیر شو. جالبه دا چې تیمور په لومړي ځل له یو اسیر سره ښه برخورد وکړ او هغه بایزید و چې تیمور ورسره د یو امپراتور په څیر چلند وکړ خو تر لنډې مودې وروسته بایزید ومړ. یو شمیر په دې باور دي چې بایزید زهر وخوړل او ځان یې په خپله وواژه او ځینې نور بیا وایي چې نه د بایزید مرګ نور لاملونه لرل. تر دې جګړې وروسته د عثمانیانو امپراتوري د کورنیو جګړو په رافت اخته شوه او 11 کاله په خپلو منځونو کې جګړې وکړې او دې وضعیت د سلطان محمد چلبي تر واک ته رسیدو پورې دوام درلود. خو کله چې سلطان محمد واک ته ورسید نو د عثماني خلافت مراندې بیا قوي شوې او همدا لامل و چې د تیمور له لوري پر استانبول تسلط تر 10 ډیر کلونه وخت ونیو او کله چې تیموریانو استانبول تر خپلې ولکې لاندې راوست نو په اروپا کې د تیمور له لښکرو ویره نوره هم پراخه شوه ځکه چې د اروپا او اسیا ترمنځ نور هغه کلک دیوال چې عثمانیان و له منځه تللی و. خو تیمور د اروپا پر لور د لښکرکشۍ نیت نه درلود ځکه چې د ده په باور اروپایان فقیر دي نو یې غوره وبلله چې د چین پر لور حرکت وکړي. تیمور و چې د اوسنۍ روسیې اساس او بنسټ یې کېښود. که څه هم تیمور مسلمان و او په اوسني ازبکستان کې ډیری جوماتونه هم جوړ کړي دي خو د هغه عقیدې له مسلمانانو سره توپیر درلود ځکه چې د هغه قوانینو او باورونو د چنګیز له قوانینو سره غوټه خوړلې وه او تیمور به چنګیز ته د خان خانان لقب کاراوه او ځان یې د خانانو زوم بلل. تیمور هغه څوک چې د اوسنۍ اسیا حدود یې ټاکلي دي او ویل کېږي چې په هغه کې د وحشي صفتونو سربیره یو شمیر غوره صفات هم و او هغه دا چې هغه له علم او هنر سره هم ډیره علاقه درلود او ان دا چې وایي هغه به پوهان او هنرمندان سمرقند ته ورغوښتل او له هغوی څخه به یې مشورې اخیستلې. د اوسني ازبکستان ډیری ښارونه د همدې ګوډ تیمور له لوري بیا رغول شوي دي. تیمور دغه راز لوړې ودانۍ هم جوړې کړې او اوس هم د امیر تیمور میدان په نړۍ کې یو له هغو میدانونو څخه دی چې ډیر سیلانیان یې لیدو ته ورځي. تیمور د چین پر لور د لښکرکشۍ پر مهال ناروغ شو او په 1450 میلادي کال کې په 88 کلنۍ کې په یوه دښته کې مړ شو. په ساړه بیابان مړ شوي ګوډ تیمور داسې واکمني جوړه کړې وه چې له مصره تر چین پورې ادامه درلوده. دا د ګوډ تیمور داستان و چې له صفره یې پیل وکړ. د اسیا د دښتو هغه خړلې و چې د نظامي علومو تحقیقاتي مرکز یې تر چنګیز او سکندر مقدوني وروسته د نړۍ دریم نظامي نابغه بولي.